د لوی او متعال خدای په نامه قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. فضل ربی احمدي یم او په دې ویډیو کې د وردګو ولایت له ښکلي او زرغون مرکز میدان ښار څخه تر چک ولسوالۍ پورې ساحې درته ښایم. دا د دغه ولایت د زراعت مسلکي لیسه ده چې ډیر زده کوونکي پکې روزل کیږي. دا هم د سرپله په نامه باندې دغه منطقه یادیږي چې دغه سور پل دی او تر دې لاندې یو ښکلی سیند روان دی او د دغه منطقې زرغونتیا هم د همدغه سیند یا رود له برکته ده. دا ساحه د ټوپ د دښتې یا د دشتې ټوپ په نامه باندې یادیږي. مخکې دلته سپیره بیابان و چې اوس ورځ تر بلې دغه ځای زرغونتیا مومي او دا هم د الفتح مسجد دی چې نوی جوړ شوی. دا د دشتې ټوپ بازار دی چې مخامخ سړک یې د غزنی او کندهار عمومي سړک دی او دا هم د چک ولسوالۍ ته راګرځېدلی سړک دی چې د چک د ګولایي په نامه یادیږي. دا د ګرداب کلی دی او له دې وروسته په تصویرونو کې چې کومه ساحه درته ښکاریږي د ټولې ساحې ته د خوات دره وایي. دغه ساحه هم د شاه قلندر بابا په نامه باندې شهرت لري. دا د زمانخیلو ساحه ده. د وردګو خلک زیاتره پراخه ځمکې نه لري او کومې کمې ځمکې چې لري هغې څخه یې باغونه جوړ کړي دي او دلته زیاتره د مڼو، زردالو او ګیلاسو باغونه دي. متاسفانه چې د دې د باغونو محصولات په ډیر ناچیز قیمت سره بازار ته وړاندې کیږي او د دې دلیل له یوې خوا د وخت د حکومتونو نه پاملرنه کول او د یخو خونو نه جوړول او له بلې خوا د لویو او وړو تجارانو مستقیمه لاسوهنه ده چې تر یوې کچې پورې قیمتونه په ډیر ټیټ حالت کې ساتي. ځینې وخت متاسفانه چې بعضې سوداګر داسې هم کوي چې په صندوق یا په پلاستیکي خلطو کې کله چې دوی میوه بسته‌بندي کوي نو ښه میوه شاوخوا ته ایږدي او د هغې په مابین کې عیب لرونکې یا وړه میوه ځای په ځای کوي چې دا کار نه یوازې له اسلام سره په ټکر کې دی بلکې د دغه محصولاتو اعتبار هم په بازار کې له منځه وړي. که غواړئ چې په محصولاتو او تجارت او کاروبار کې مو برکت موجود وي، خیر موجود وي، نو د دغسې کړنو مخنیوی وکړئ او هر هغه کس چې دا کړنه کوي د هغې مانع وګرځئ. باید ووایم چې په عمومي توګه د وردګو خلک ډیر علم پروره خلک دي. په همدې توګه د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي هم اکثریت د تعلیم او زده کړې خواته مخه کړې ده چې زه نه یوازې د دې ولسوالۍ ځوانانو او زده کوونکو ته بلکې د ټولو ولایتونو زده کوونکو ته دا وړاندیز کوم چې لطفاً که غواړئ چې په ریښتونې معنا باندې د وطن دپاره مفید او ګټور انسانان جوړ شئ او وطن مو پرمختګ ته بوځئ، یوازې د ښوونځي او د پوهنتون په فراغت باندې اکتفا مه کوئ. د پوهنتون فراغت او د ماسټرۍ اخیستل ستاسو وطن نشي آبادولی بلکې دغه علمي مسیر تر لوړترینې درجې پورې یعنی تر دکترا او مافوق دکترا پورې باید ورسوئ چې په دې توګه باندې تاسو د اختراعاتو او اکتشافاتو مرحلې ته رسیدلی شئ. په دې توګه باندې تاسو کولی شئ چې نه یوازې خپل ژوند بلکې خپل هیواد مو هم پرمختګ ته بوځئ. که زموږ د هیواد راتلونکی نسل د مسلکي اړخه متخصصین وروزل شي او له اخلاقي اړخه متحد انسانان وروزل شي چې حد اقل د ورسپارل شوي مسؤلیت په برخه کې خیانت ونه کړي نو په ډیر کم وخت کې به دغه هیواد د نړۍ د ټاپ ترینو او پرمختللو هیوادونو له جملې څخه حساب شي. دوستانو دا د چک د ولسوالۍ د اوبو او برېښنا بند دی. تاسو وګورئ چې یوه ډېره ښکلې منظره لري
او له دې ځای څخه یو ښکلی تفریحي ځای هم جوړېدلی شي. په خواشینۍ سره باید ووایم چې په دا څو لسیزو کې د دغه بند کاسه ټوله له خړو څخه ډکه شوې ده او چمنونه پکې راشنه شوي دي. که د دغې بند او د چک د برق د فابریکې په بیارغونه باندې کار وشي نو د وطن اقتصاد ته به مو ډیره ګټه ورسیږي. د دې په ځای باندې چې د نورو هیوادونو برېښنا د پیسو په بدل کې اخیستل کیږي، غوره به دا وي چې همدغه خپله تولید شوې برېښنا مو خلکو ته ورسیږي او د هغې عواید هم د دولت خزانې ته ولاړ شي. په دې هیله چې زموږ په هیواد کې داسې کسان زیات شي چې زموږ ویده خلک ویښ مو راته هوښیار او هوښیاران مو راته بادرکه خلک جوړ کړي او بادرکه کسان مو د عمل میدان ته راودانګي او د وطن د پرمختګ لپاره کار وکړي. کامیاب اوسئ.